الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى په لسم نمبر سبق ته مونږ راورسېدو او نن په دې سبق کې مونږ مشق کوو. یعنی مخکې چې کوم سبقونه مونږ ویلي دي که حرکات دي، تنوین دی، کړه زبر دی، حروف لین دي یا حروف مد دي، د هغې ټولو مشق به مونږ کوو. د قرآن شریف نه به د داسې الفاظو مثالونه مونږ نن وایو چې مونږ په هغې باندې صحیح پوه شو چې مونږ د دې نه مخکې څه زده کړي دي. د هغې نه مخکې راځو اولنی سبق چې کوم مونږ ویلی و حروف الهجا یا الفابیټس، کوم چې د عربي زبان الفابیټس دي، الف با تا ثا. نو د هغې صرف نن یو ریویژن کوو، د هغې نه بعد به انشاءالله موږ خپل سبق ته راځو، مشق به کوو او په دې مشق کې به موږ حرکات، تنوین، کړه زبر، کړي زیر، الټا پیش، دغه شانتې حروف مده، حروف لین، د دې ټولو مشق کوو. یو څو مثالونه به وایو چې تر نن پورې موږ څومره سبقونه زده کړي دي د هغې ریویژن هم وشي او قرآن شریف کې هغه الفاظ څنګه استعمالیږي په هغې باندې هم موږ پوه شو. نو راځو عربیک الفابیټس یا حروف الهجا چې کومه دي الف با تا ثا، په هغې باندې یو نظر بیا تېرېږو. مونږ ویلو چې حروف الهجا زموږ سره 28 دي په عربی زبان کې. هغې کې زموږ سره الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، حمزه او یا. دا زموږ سره هغه 28 حروف دي. په دې کې د رنګونو ته که موږ په غور سره وګورو، زموږ سره حروف حلقي چې کومه دي نو هغه په دې کلر سره، دا زموږ سره حروف حلقي دي کوم چې په دې کلر باندې هایلایټ شوي دي. حمزه ه، عین ح او غین خ، دا زموږ سره حروف حلقي یعنی هغه حروف دي کوم چې زموږ د مرۍ نه ادا کیږي. د دې نه علاوه په سور رنګ باندې که موږ وګورو نو زموږ سره سا، ذال او ظا، دې ته موږ نرم حروف ویلو. په دې کې زموږ ژبه چې کوم دی نو هغه د دواړو جامو د مخکیني غاښونو په منځ کې موږ لږه چې کوم دی نو هغه به هر طرف ته راوباسو، په نرمۍ سره د حروف موږ وایو ثا، ذال، ظا. د دې نه علاوه زموږ سره بل ګروپ چې کوم دی نو هغه ز، سین او صاد دی. دا د نرم حروف په مقابله کې دا موږ سخت وایو، په دې کې ژبه دننه ایساریږي او په دې کې سیټي والا آواز دی، شپیلي والا آواز دی. ز، سین، صاد. د دې نه علاوه که موږ وګورو په دې کلر کې چې کوم حروف دي زما سره با، میم، فا او واو. دې ته موږ حروف شفوي ویلو، دا زموږ د شونډو نه ادا کیږي. با، میم، فا او واو. نو دا یو مختصر شانت ریویژن دی چې دا خبرې زموږ ذهن کې نو بیا به موږ ته د حروفو ادا کول ډیر اسان وي. یعنی چې کله حمزه، ها، عین، ح، غین، خا راځي نو موږ به بیا مخکې نه به زموږ ذهن کې دا خبره وي چې دا حروف حلقي دي، دا به د مرۍ نه موږ راوباسو. ښه، اوس موږ ځو خپل ننني سبق طرف ته چې کوم مشق دی هغې طرف ته ځو. نو زموږ سره اصل کې موږ کوم سبقونه چې ویلي دي په هغه کې یو سبق زموږ سره حرکات و. حرکات کې زموږ سره څه و؟ زبر، زیر، پیش. دا چې په کوم حرف باندې راغی هغې حرف ته موږ صرف حرکت ورکولو، هغه به موږ اوږداونو، لکه جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا، جی، جو. دغه شانتې که، کی، کو.
ا ای او. په هر یو حرف باندې دغه درې قسمه حرکات به موږ اچول. د دې نه علاوه موږ تنوین ویلی و. تنوین موږ دو زبر دو زیر دو پیش ته ویلی و چې کله په یو حرف باندې زموږ سره دو زبر یا دو زیر یا دو پیشونه راشي نو هلته کې موږ اواز پوزې ته وړو او هلته کې موږ غنه کوو. نو لکه مثال څه کېدای شي په میم باندې که موږ دو زبر واچو نو میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش من، من مین من. دغه شانتې شن شین شن، حن حن حن. په اخره کې چې د اواز پوزه کې لږ وخت ایساریږي دلته موږ اخفا یا غنه ویلې وه. د دې نه علاوه موږ حروف مده ویلي دي. حروف مده زموږ سره درې دي: الف، واو، یا. الف په اله مده وي کله چې الف خالي راشي په یو لفظ کې، او هغه الف چې د کوم حرف سره لګېدلی وي په هغې باندې د بره زبر وي. واو مده موږ دې ته ویلې وه چې په واو باندې جزم راشي او د واو نه مخکې چې کوم حرف وي په هغې باندې د بره پیش وي، لکه جیم واو پیش جو. دغه شانتې یای مده موږ دې ته ویلې وه چې کله یا زموږ سره ساکن راشي یعنې په یا باندې د بره د جزم نشان وي او د یا نه مخکې چې کوم حرف سره د یا لګېدلی وي د هغې لاندې زیر وي، لکه جیم یا زیر جی. نو حروف مده لره به موږ لږ غوندې د یو الف په مقدار باندې اوږدول، دا به موږ اوږدو. د دې نه علاوه موږ حروف لین ویلي دي. حروف لین زموږ سره دوه دي: واو او یا. واو لین دې ته وایي چې کله یو حرف یعنی واو باندې د بره زما سره جزم راشي او دا واو چې د کوم حرف سره لګېدلی وي په هغه حرف باندې د بره زبر وي، لکه شین واو زبر شو شو. او یا یې لین موږ دې ته ویلی چې کله یا زما سره ساکن راشي او د هغې مخکې چې کوم حرف وي کوم سره چې دا یا لګېدلی وي په هغې باندې د بره زبر وي، لکه شین یا زبر شی. نو شو شی دا مثالونه دي د حروف لین. د دو دی دا مثالونه دي د حروف مده. سن سین سن دا مثالونه دي د تنوین. ج جی جو دا مثالونه دي د حرکاتو. نو دا چې کومه مین چپټر یې مونږ ویلي دي سبقونه مونږ زده کړي دي په هغې کې زموږ سره څلور مین غټ سبقونه دا دي. نو د دې به مونږ نن انشاءالله مشق کوو. قرآن شریف کې به مونږ له یو لفظ راځي مخې ته نو مونږ به هغه انالایز کوو، ګورو به چې په دې کې حرکت په کوم حرف باندې دی، په دې کې تنوین په کوم حرف باندې دی، او زه به یې څنګه ویمه حروف مده چرته ده یا حروف لین چرته دی. نو نو راځو مثالونو ته. زموږ سره اولنی مثال چې کوم دی نو هغه دی لفظ عادن. په دې باندې زبر زیر پیش اصل کې داسې دي. دا دو زبر چې کوم دی نو دا دلته کې په دې دال باندې دی. نو اوس ګوره که مونږ وګورو نو زموږ سره دی عین الف زبر ع. دا الف چې کوم دی نو دا زما سره خالی الف دی او دا الف چې د کوم حرف سره را یوځای دی نو حرف عین دی او په هغې باندې د بره زبر دی. نو دا مونږه اصل کې یو ډیفینیشن کړی و چې هغې ته مونږ ویلي وو الف مده. چې کله الف خالی وي مخکې حرف باندې زبر وي نو بیا به هغه زبر ولا حرف مونږه بر طرف ته لږ اوږدو د یو الف په مقدار باندې. نو دا به مونږ وایو عین الف زبر ع ع. نو دلته کې زما سره الف مده وشوه. په دال باندې څه کېږي؟ دال باندې دوباره تنوین دی. نو مونږ وایو دال دو زبر دن عادن عادن. دا زموږ سره دا لفظ شو. بل لفظ ته راځو. دا زما سره په سین د بره زبر دی او په واو د بره جزم دی. نو اوس ګوره که دې واو ته مونږ وګورو په دې واو باندې د بره د جزم نشان دی او دا واو چې د کوم حرف یعنی سین سره لګېدلی دی نو په هغې سین باندې د بره څه دي؟ زبر دی.
نو اوس مونږه یو سبق کې دا خبره کړې وه چې کله زما سره واو ساکن راشي او د هغې نه مخکې حرف باندې زبر راشي نو دې واو ته به مونږه واوې لین وایو او دا به مونږه وایو څنګه سین واو زبر سو سین واو زبر سو سو همزه دو زیر ان سو ان سو ان نو په سو کې زما سره واو لین دی او همزه دو زیر ان کې زما سره تنوین کیږي دا لفظ به مونږ څنګه وایو سو ان سین زما سره سیټي والا حرف دی دریم نمبر مثال ته راځو که دلته کې مونږ وګورو نو زما سره قاف زبر قا را یا زیر ری دلته کې یا یې منده کیږي که مونږ غور سره وګورو ځکه چې یا زما سره ساکنه ده او د یا نه مخکې چې کوم حرف دی نو د هغې لاندې زیر دی نو دا مونږه ډیفینیشن کړو د یا یې منده چې کله یا ساکنه وي مخکې حرف لاندې زیر وي دې ته مونږ یا یې منده وایو نو دغه زیر والا حرف به مونږه لاندې طرف ته اوږدو نو مونږ به وایو چې قاف زبر قا را یا زیر ری قاری قاری بادو پیش بن قریبن ګوره په حرکت کې مونږ دا ویلو کوم چې په قاف د بره دی چې دا به مونږ بر طرف ته نه اوږدو قا قا به نه وایو قاریبن بلکې قریبن قاف زبر قا صرف به حرکت ورکو نو دې لفظ کې زما سره په قاف باندې د بره حرکت دی را او یا اصل کې دلته کې یا منده کېږي او په با باندې د بره تنوین دی نو دې کې به اواز مونږ په پوزه کې لږ وخت لپاره ایساره و نو پوره لفظ به مونږ وایو قریب بل مثال لرازو که دلته کې مونږ وګورو په غور باندې نو دا الف خالی دی او د دې الف نه مخکې چې کوم حرف دی نو په هغې باندې د بره زبر دی نو دا ډیفینیشن دی د الف مده مونږ به دلته کې د غین بر طرف ته لږ اوږدو نو مونږ به وایو چې غین الف زبر غا بیا سین زیر سی غا سی دا سین به مونږ ښکته طرف ته زیات نه اوږدو ځکه چې د دې لاندې صرف زیر دی حرکت دی غا سی بیا قاف دو زیر قین دلته کې تنوین کیږي نو پوره لفظ شو غاسقین په غین او الف کې الف مده ده سین لاندې حرکت دی او د قاف لاندې تنوین دی غاسقین بل مثال زموږ سره د سوره اخلاص نه دا موږ اکثر په مونځ کې وایو کفوا 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 احد دلته کې هم اصل کې د تنوین چې کومه دی نو دا زما سره په واو باندې د بره دی دا تنوین دلته کې دی نو که موږ دلته کې وګورو نو کاپ پیش کو کاپ پیش کو صرف حرکت دی د بره نه کاپ پیش کو زیات به نه اوږدو زیات به نه ګول کو کاپ پیش کو بیا فا پیش فو دلته کې هم حرکت دی نو دواړه حرفونه چې سره یو ځای کوم د دواړو حرفونو اواز نو کاپ پیش کو کو جوړ شو فا پیش فو فو دواړه به را یو ځای کوم نو دا به شي زما سره کوفو بیا دغه شانتې واو دو زبر ون یا واو الف دو زبر ون دلته کې زما سره تنوین کیږي نو د درې واړو اواز نه به جوړ شي کوفون کوفون اکثر خلک په دې کې دا غلطي کوي چې دا فا چې کومه ده دا زیاته ګول کی حالانکه په دې باندې د بره صرف پیش دی خلک وایي کوفون فو دا فو زیاته ګول کوي حالانکه دا غلطي ده ځکه چې فا د بره صرف پیش دی نو موږ به وایو فو کوفو کوفو کوفون کوفون نو اصل کې دا داسې ویل کېږي کوفون احد کوفون احد کوفو کوفون احد غلط دی او بل آخري مثال زموږ سره
هغه دا دی یا واو زبر یو یو. دلته کې څه کېږي زما سره؟ دلته کې واوې لین دی ځکه چې واو زما سره ساکن دی او د واو نه مخکې چې کوم حرف دی نو په هغې دپاره زبر دی. یا واو زبر یو یو، میم زبر ما یو ما. دا زما سره مثالونه او د قرآن په دې کې مونږه پته ولګېده چې دې کې حرکت چېرته دی، دې کې تنوین چېرته دی، دې کې الف مده چېرته ده، دې کې واو لین چېرته دی، یا یې لین چېرته دی، یا یې مده چېرته ده. نور مثالونه زما سره څه کېدلی شي؟ دې لفظ ته که مونږ په غور سره وګورو نو دې کې زما سره درې واړه مده موجودې دي. مونږ حروف مده څو ویلې وې؟ درې: الف مده، واو مده او یا مده. الف مده، واو مده او یا مده. الف مده مونږ دې ته ویلو چې الف خالي وي مخکې حرف باندې زبر وي. واو مده مونږ دې ته ویلو چې واو باندې جزم وي او مخکې پیش وي. یا مده مونږ دې ته ویلې وه چې کله یا زما سره ساکنه وي او مخکې حرف لاندې زیر وي. نو اوس دلته که موږ وګورو دا زما سره دی واو ساکن دی ځکه چې د بره پې د جزم نشان دی او د دې نه مخکې حرف باندې پیش دی. نو دا زما سره شو واو مده. نو موږ به وایو نون واو پیش نو. لږ بیا زیات کول کو نو. بیا که دلته کې موږ وګورو دا زما سره یا ده، په دې دپاره جزم دی او د دې یا نه مخکې چې کوم حرف دی کوم سره چې دا یا لګېدلې ده نو هغه حا ده او د هغې لاندې زیر دی. نو یا ساکنه او د یا نه مخکې چې کوم حرف دی د هغې لاندې زیر دی. دلته که موږ وګورو یا ساکنه د یا نه مخکې چې کوم حرف وي نو د هغې لاندې زیر وي. نو دا زما سره اصل کې یای مده شوه. دې ځای کې زما سره یای مده کېږي. نو موږ به وایو چې حا یا زیر حی حی. نو دلته کې واو مده وشو او دلته کې یا مده وشوه نو حی. دریم ډیفینیشن موږ کړی د الف مده. هغه مو دا کړی چې کله زما سره الف خالي وي او د هغې نه مخکې چې کوم حرف دی په هغې دپاره زبر وي. نو که دلته کې موږ وګورو د هغه خالي الف دی او د دې نه مخکې چې کوم حرف دی ها ها نو په هغې باندې دپاره دا زبر دی. نو دا زما سره شو الف مده. نو په دې لفظ کې زما سره درې واړه مده موجود دي. نو حی ها. نون به زیات ګول شي، ها به زیات ښکته طرف ته اوږده شي او دا بله ها به بر طرف ته د الف مده د وجې نه زیاته اوږده شي. نوحیها. دغه شانتې بل مثال چې زموږ سره کوم کېدلی شي نو هغه زما سره دی عینینی. عینینی په دې لفظ کې دوه ځله زما سره یایلین راغلی دی. یو دا یایلین دی ځکه چې د بره پې جزم دی په یا باندې او په مخکې حرف باندې د بره زبر دی. دغه شانتې دلته کې هم په یا باندې د بره جزم دی او د هغې نه مخکې چې کوم حرف دی نو په هغې د بره زبر دی نو دې ته یایلین وایي. عینینی. نو دا زموږ سبق و. په دې کې کوشش موږ دا وکړو چې څومره سبقونه موږ نه مخکې ویلي دي هغه موږ دې کې راغونډ کړل. حرکات، تنوین، حروف مده او حروف لین. نو امید دی چې انشاءالله تاسو په پوه شوي یئ. کوشش کوئ دا سبقونه د مخکې خپل ملګرو سره شیر کوئ چې د دې نه نور چاته هم فایده وشي. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.